ملګرو دا کوم تصویر چې تاسو ته ښکاري دا یو مسافر و چې 2 کاله پس خپل کور له خپلو بچو له راتلو نو هغې د پېښور ایرپورټ کې ساه ورکړې ده. څنګه وفات شو او زموږ دپاره او مسافرو دپاره پکې څه پیغام دی دا هر سره شیر کوم. دا ویډیو مکمل وګورئ او نورو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به. ملګرو دا کوم تصویر چې تاسو ته ښکاري دا یو مسافر و چې 2 کاله پس د دوبۍ نه خپل کور ته راتلو هغې پېښور ایرپورټ کې ساه ورکړې ده. ملګرو دا چې کوم ټایم پېښور ایرپورټ ته رارسېدلی دی نو ده ویل چې جومات کې به زه لمونځ وکړم چې کله یې اودس کړی د هغې نه پس ورته هټ اټیک شوی دی. څومره ټایم یې بهر تېر کړو ملګرو، تقریبا 2 کاله یې بهر مسافري وکړه. 2 کاله موږ له خوا په خوله باندې کم لیدی شي خو 2 کاله ډېر زیات ښه ټیم وي. څنګه یې کور راتلو ملګرو، یو کس وي چې هغه بهر ټیم پوره شي یا یې زړه تنګ شي هغه خپل کور له راځي. خو د ده کور والا چې کوم دی دا بیماره وه، د هغې د علاج دپاره دا چې کوم دی پاکستان ته راغلو د دوبۍ نه. خو ده ته څه پته وه چې یار زه به د هغې نه مخکې مړ کېږم یا زه به په لار کې ساه ورکړم، خپلو بچو ته خپلو کور والا ته به سره رسېږم نه. ملګرو چې یو کس مسافرۍ له ځي هغه د غریبۍ وجې ځي، څه مستۍ نه نه ځي. ځکه چې یو کس بهر مسافرۍ له ځي نو هغه به وایي چې زه به روپۍ وګټم، لکه پیسې وګټم، خپل کور والا ژوند به مې ښه شي، د خپلو بچو ژوند به مې ښه شي. ډېر ارمانونه د هغه په زړه وي زه چې واپس راشم دا کار به وکړم یا کور به ځان له جوړ کړم یا به ښه غونته کاروبار ځان ته روان کړم. خو ملګرو دا د په زړه باندې دا ټول ارمانونه وو. دې ارمانو سره دا د دې دنیا نه لاړو. دې ته ویلی شي ارماني مرګ. او بله دا ملګرو چې نن سبا یو کس بهر ځي د مسافرۍ دپاره ځي نو هغه پسې تاسو چې کور نه کال وکئ دا خبرو ته کوئ چې یا تاسو روپۍ نه رالګئ یا تاسو هلته خوشی ګرځئ. نه ملګرو دا ویل نه دي پکار. دا خو موږ تاسو ته پته نه لګي، دا کس ته پته لګي چې کوم یو کس په مسافرۍ کې وي هغوی سره چې د کور د خپلو بچو څومره غم وي دا د یو کس سره د دومره غم د خپلو بچو نه وي. ځکه هغه په خپل ملک کې وي چې بهر چې هر چا کوم مسافر له خپل بچي ور یادېږي، کوم تکلیف هغه تېرېږي که نه چې تاسو یو تکال ور وکړئ چې یاره ژوند دې څنګه تېرېږي نو هغه سره دا تاسو ته وایي نه چې یاره په ما باندې یا سختې تېرېږي یا داسې زه په تکلیف باندې یم نو بس تاسو ته ملګرو هغه په هلته په ځان باندې سختې تېروي خو خپل کور له خپلو بچو له پیسې چې کوم دي دا رالګي. ملګرو دې کې زموږ دپاره دا میسیج دی چې مهرباني وکړئ یو ورکوټی شانتې کار یو ورکوټی شانتې کاروبار په خپل ملک کې د مسافرۍ نه ډېر ښه دی. بله دا ملګرو چې مرګ چې کوم دی دا د سترګو رات نه هم نږدې دی. دا غریب راغلی وایي چې زه د کور والا علاج به کوم، کور والا بیماره وه خو داسې نه خبر چې په خپله به په نیمۍ لاره کې ساه ورکړم. ملګرو مسافرو ته ډېر ډېر دعا کوئ چې په خیر او خوشحالۍ سره خپل کور ته راشي. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او بر لره نو راکړئ ما اجازت د لوی الله په امان.